أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. سورة التکویر مکی سورت تے پدے کی 29 آیتنا او یو رکو ده. د دې سورت د مخکی سورت سره ربط هغه دا دی چې په مخکی سورت کې اثبات د بعث بعد الموت د مرګ نه وروسته دوباره زندگی ردی دلایل. نو په دې صورت کې د هغې حالات ذکر کیږي وشپږ حالات چې په اولنۍ شپېلۍ د هغې سره به راځي. نو الله پاک هغه حالات بیانوي. اذا الشمس کورت، کله چې نور راونغښتی شي. واذا النجوم انکدرت، او کله چې ستوري خړ شي. یعنی را وغورځېږي. ځکه د نظام شمسی ټول دارومدار دا پنور سره دی. نو پنور سره به دغه ټول نظام دا به خراب شي. اذا الشمس کورت، کله چې نور راونغښتی شي. واذا النجوم انکدرت، او کله ستوري خړ کړی شي، یعنی را وغورځېږي. واذا الجبال سیرت، او هر کله چې غرونه روان شي، یعنی والوځولی شي، ختم کړی شي. واذا العشار عطلت، او هر کله چې د 10 میاشتو بلار به اوخې ازادې پرېښودی شي. یعنی د عربو محبوب ترین مال هغه دا و چې کله اوخه د 10 میاشتو ته ورسي، او دو په دې انتظار کې چې دا به اوس کله د بچی پیدایش پر دی کی. نو په عربو کې محبوب ترین مال دا د 10 میاشتو اوخه وه. زمونږ په ملک کې محبوب ترین مال هغه د 10 میاشتو میخه، او په افغانیانو کې د 15 میاشتو ګډه دا محبوب ترین مال حسابي. او په دغه وخت کې انسان هغه ردی سره ډیر دیکبال او د دې خدمت دا کوي چې چرته کما نفر دی ناراضي هغه چرته ضایع نشي. نو الله پاک فرمایي چې واذا العشار عطلت، او هر کله چې د 10 میاشتو بلار به اوخي هغه آزاد پرېښودی شي، یعنی د هغې پروا به بیا هم څوک نه کوي. چونکه اولنی مخاطبین دا عربو، او په عربو کې د دې ډیر قدر و عزت، او دا ډیر محبوب ترین مال حسابي دی. نو الله پاک فرمایي چې بیا به د دغې پروا هم څوک نه کوي. واذا الوحوش حشرت، او هر کله چې ځنګلي ځناور را جمع کړی شي. یعنی عادت او طریقه دا ده چې څومره آبادی هغه سیوا کیږي، نو ځنګلي ځناور دو ځنګل ته خپل روح اختیاري او دغه علاقه پریدي، د آبادۍ نه دو لرې تښتي.
او کم چې ردو حدود دي نو په هغې کې دو انسان بیا نه برداشت کوي هلته چې انسان ښکاره شي نو ماته یي نو په دغه وخت کې د حضرت اسرافیل علیه السلام دغه شپېلۍ د دې وحشت او د دې تیزوالی دا به دومره سیوای چې دغه وحشي زناور چې د انسان نه تریدونکي زناور دي دا به هم آبادو ته راجمع شي او چې ردو په فطرت کې د انسان ماتول دي دو به هم بیا انسان ته څه نه وایي حمله اور زناور دو به د حملې نه هم قلار شي دا دومره وحشت او د یری وخت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ او هر کله چې دریابونه ډک کړی شي یا سجرت ګرم کړی شي یعنی اور به والي دا دریابونه نو کم منجمد دریابونه چې دي دا به هم روان شي او کم روان دریابونه چې دي دا به په خوټ کېدو شي دومره به تیز شي او د ځمکې په سطحه باندې به وبهیږي وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او هر کله چې روحونه د بدنونو سره یو ځای کړی شي یعنی دوباره ژوند دوباره به خلق را ژوندي کړی شي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ او هر کله چې د ژوندۍ خښې کړی شوي په باره کې سئلت تپوس وکړی شي بأي ذنب قتلت چې په څه ګناه باندې دا قتل کړی شوي ده د دې جرم او ګناه سو په عربو کې بعضې خاندانونه داسې و چې هغو به خپلې ژوندۍ لوریانې دا ښخولې یا د شرم عار د وجې نه یا د ولږې د وجې نه چې دا بیا د مزدورۍ قابلې نه ګرځي دو مزدوري کار نشي کولی او نه دو په میدان کې د دشمن خلاف مقابله هغه کولی شي نو الله پاک فرمایي چې ردو په باره کې به تپوس وکړی شي چې دا په څه ګناه کې قتل کړی شوي وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ او هر کله چې عملنامې راخورې کړی شي یعنی کولاوې کړی شي وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ او هر کله چې اسمان وچوي یعنی د ټوټې ټوټې کړی شي وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ او هر کله چې جهنم تیز کړی شي یعنی په دې کې به سیخ یا سوی ووهلی شي چې دا نور تیز شي وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ او هر کله چې جنت رانږدې کړی شي علمت نفس ما احضرت پوهه بشي هر نفس په هغه عمل چې ده حاضر کړی دی یعنی وی بني هر نفس هغه عمل چې ده کړی دی دی به خپل هر څه ویني بس څه به د ده نه بیا پټ او غایب نه نو دا احوال الله پاک دا قیامت بیان کړو چې دا صح احوال د قیامت دی او د انسان دا عمل
دا به په دغه ورځ باندې حاضر کړی شي. هر انسان به په خپل عمل باندې پوهی. هیڅ قسمه د انسان نه به یو شی یر نه وي. که په دنیا کې انسان څه کار وکړي هغه ته هیر شي، دا به هیریږي بیا نه. نو الله پاک فرمایي چې تاسو په دنیا کې خپل زندگی دا داسې تیره کوي چې د دغې ورځې د پریشانۍ نه په امان شي. الله پاک دې زموږ داسې اعمال نصیب کړي چې د دغې پریشانۍ او سختونه الله پاک په هغې سره زموږ حفاظت وکړي. اذا الشمس کورت، کله چې نور راونغښتی شي. واذا النجوم انکدرت، او ستوري راوغورځېږي. واذا الجبال سيرت، او هر کله چې غرونه روان شي یعنی ختم کړی شي. واذا العشار عطلت، او هر کله چې د لسو میاشتو بلار به اوښي آزاد پرېښودی شي. واذا الوحوش حشرت، او هر کله چې ځنګلي ځناور را جمع کړی شي. واذا البحار سجرت، او هر کله چې دریابونه ډک کړی شي یا ګرم کړی شي یعنی اور والی. واذا النفوس زوجت، او هر کله چې روحونه د بدنونو سره یو ځای کړی شي. واذا الموءودة سئلت، او هر کله چې د ژوندۍ خښې کړی شوي په باره کې تپوس وکړی شي. بأي ذنب قتلت، چې په څه ګناه باندې قتل کړی شوي ده. واذا الصحف نشرت، او هر کله چې عمل نامې راخورې کړی شي یعنی کولاوي کړی شي. واذا السماء كشطت، او هر کله چې اسمان اویستی شي یعنی ټوټې ټوټې شي د خپل ځای. واذا الجحیم سعرت، او هر کله چې جهنم تیز کړی شي. واذا الجنة ازلفت، او هر کله چې جنت رانږدې کړی شي. علمت نفس ما احضرت، پوهه بشي هر نفس په هغه عمل چې د حاضر کړی وي. یعنی وی بني هر نفس هغه عمل چې د کړی.